رښتینی اسلامي داستان له مالدیو هیواد څخه مشهور سیاح ابن بطوطه په خپل کتاب رحله کې یو عجیبه واقعه نقل کړې ده. دا د هغه وخت خبره ده چې سمندري سفر د سر په بیه تمامېده او د بحر اوقیانوس سترې څپې به لوی کښتۍ هم تېرولې. وایي چې یو ځل د عربو سوداګر یوه کښتۍ په بحر اوقیانوس کې له سخت طوفان سره مخ شوه. اسمان تور وریځو نیولی و، برېښناوې ځلېدې او څپې د غرونو په شان راپورته کېدې. د کښتۍ تختې وچړکېدې او لږه شیبه کې ټوټې شوه. ډېر مسافر د سمندر خوراک شول، خو الله تعالی یو ځوان عرب د لرګي د تختې په مټ ژوندی وساته. څپو هغه لرې یو ټاپو ته ورسوه. هغه د بېخوشۍ په حالت کې د سمندر په غاړه پرېوت چې سترګې یې خلاصې شوې. ځان یې په ناپېژندل شوې ځمکه کې ومونده. بدن یې ټپي و، خو ساه یې ژوندۍ وه. په زحمت د کلي په لور روان شو. لږ وروسته یې د خټو څو جونګړې ولیدې. خلکو عجیب لباسونه اغوستي وو او ژبه یې هم ورته نااشنا وه. یو غریب سړي هغه ولید، زړه یې پرې وسوځېد او خپل کور ته یې یووړ. د هغه مېرمنې یې پر زخمونو مرهم کېښود، ډوډۍ یې ورکړه او د آرام لپاره یې بستر هوار کړ. څو ورځو کې ځوان بیرته روغ شو، خو هغه ډېر زر احساس کړه چې په دې کور کې یو عجیبه خفګان خور دی. د کور خلک چوپ وو، سترګې یې لمدې وې او د شپې به د ژړا غږونه اورېدل کېدل. یوه ورځ یې له کوربه وپوښتل: ای زما مهربانه، ستا په کور کې دا غم ولې دی؟ که زه د کوم خدمت وړ یم راته ووایه. د کوربه سترګې له اوښکو ډکې شوې. ویې ویل: ای میلمه، ستا میلمستیا زموږ لپاره ویاړ دی، خو هر کال له سمندر څخه یوه بلا راځي چې ساحل ته راورسېږي، ټول کلی ورخطا شي، ټول کلي ته تباهي رسوي. د دې بلا د مخنیوي لپاره موږ هر کال د کلي تر ټولو ښکلې نجلۍ په سینګار او ګاڼو ښایسته کوو او د شپې په ساحل کې په یوه مندر کې پرېږدو. سهار هغه نجلۍ مړه موندل کېږي او بلا بیرته ځي. سږ کال زما د لور وار دی. دا خبره چې عرب واورېده، زړه یې ولړزېد. ویې پوښتل: تاسې ډاډه یاست چې همدا یوازینۍ لار ده؟ کوربه وویل: موږ تل همداسې لیدلي دي. که قرباني ورنه کړو، طوفان او تباهي حتمي ده. ځوان لږه شیبه سوچ وکړ، بیا یې په ټینګ غږ وویل: مه ویرېږئ، د خپلې لور پر ځای ما سینګار کړئ او مندر کې مې پرېږدئ. پر الله توکل وکړئ. د کور خلک حیران شول، خو د هغه پر مېړانه او اخلاص متاثره شول او ویې منله. بله شپه د کلي خلک راټول شول. د رسم له مخې ګاڼې او رنګین کالي ور واچول شول، خو دا ځل هغه نجلۍ نه وه، بلکې هغه عرب ځوان و. خلکو هغه په مندر کې پرېښود او دروازه یې پسې بنده کړه. شپه تېره شوه، د سمندر څپو شور کاوه. ناڅاپه په افق کې یو تور سیوری راښکاره شو، لکه د لویې کښتۍ په شان، خو شاوخوا یې یوه ویرونکې رڼا وه. خلک لرې ولاړ رپېدل. ځوان په مندر کې اودس وکړ، کېناست او د قرآن کریم تلاوت یې پیل کړ. چې سوری ساحل ته رانږدې شو، هغه په لوړ غږ اذان وکړ: الله اکبر، الله اکبر. غږ یې پر څپو خپور شو چې اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېد. بلا ناڅاپه ودرېده، لکه چا چې نیولې وي. بیا وګرځېده او د سمندر تل ته ولاړه. سهار چې خلک راغلل، دروازه یې خلاصه کړه. ځوان ژوندی و او تلاوت یې کاوه. ټول حیران شول. په کلي کې اوازه خپره شوه چې دا سړی د یو ستر رب په مرسته خوندي پاتې شوی. دوهم کال بیا همغه موسم راغی. خلک بیا هم ویرېدل. خبر تر پاچا ورسېد. هغه امر وکړ چې احتیاطاً همدا میلمه بیا مندر ته پرېږدئ. دا ځل هم چې بلا راښکاره شوه، ځوان نه ځان پیل کړ چې اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېد. بلا سمدستي بیرته ولاړه. د خلکو باور زیات شو چې د دې سړي رب حق دی. دریم کال پاچا خپله پر ساحل حاضر و. غوښتل یې راز په خپلو سترګو وویني. چې سوری بیا راښکاره شو، ځوان د اذان لومړی ټکی ووایه: الله اکبر، الله اکبر. دا ځل بلا تر ساحله رانږدې شوه، ولړزېده او د یو زورور غږ سره د تل لپاره سمندر ته ورکه شوه. بیا هیڅکله ونه لیدل شوه. پاچا او وزیر حیران پاتې شول. سهار پاچا ځوان دربار ته وغوښت: ستا رب څوک دی؟ دا کوم کلام دی چې بلا ترې تښتي؟ ځوان په ارامۍ وویل: هغه یو الله دی، د ځمکې او اسمان څښتن، همغه موږ ساتي. پاچا لږ سوچ وکړ، بیا یې اعلان وکړ: زه شاهدي ورکوم چې له الله پرته بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رسول دی. په دربار کې چوپتیا خپره شوه. بیا خلک ورو وړاندې شول. وزیر هم اسلام ومانه او له رعیت څخه یې ډېر خلک مسلمانان شول. د ټاپو فضا بدله شوه، مندر وران شو او پر ځای ساده جومات جوړ شو چې 5 وخته به پکې د اذان غږ پورته کېده.
هغه عرب څه موده هلته پاتې شو، خلکو ته یې قرآن ورزده کړ، لمونځ یې ور وښود او د توحید درس یې ورکړ. بیا یوه ورځ د سمندر غاړه ودرېده او دعا یې وکړه، لکه څنګه دې زه له څپو وژغورلم همداسې د دې خلکو زړونه هم په هدایت وساته. څه موده وروسته یو تجارتي کښتۍ راغله او هغه خپل وطن ته ستون شو، خو د هغه اذان غږ په ټاپو کې تلپاتې پاتې شو. دا پیغام ورکوي چې رښتینی توکل او خالص ایمان له هرې بلا لوی دی. پای.